وطنا ګران وطنا. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د روان مریض کال د جدي میاشتې په 2 نیټه په خپل کاري دفتر کې د ترانسپورت او هوایي چلند او صنعت او سوداګرۍ له محترم وزیرانو، د مالیې وزارت او خصوصي سکتور له استازو او یو شمېر ملي سوداګرو او صنعتکارانو سره وکتل. په دغه لیدنه کې د بار وړونکو ترانسپورتي شرکتونو له لوري تر ټاکل شوې اندازې د زیاتې کرایې اخیستلو، د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د بار وړونکو موټرونو د نوبت د تنظیم او همدارنګه د مالیې وزارت له لوري د ملي سوداګرو او صنعتکارانو د مالیاتي اسنادو د بررسي په اړه هر اړخیز بحث وشو. تر هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وشوه چې د اقتصادي معاونیت د استازي په مشرۍ دي د مالیې، صنعت او سوداګرۍ، ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو، د سوداګرۍ او پانګونې او همدارنګه د صنعت او معدن خونو له استازو څخه جوړه شوې کمیټه د بار وړونکو ترانسپورتي شرکتونو له لوري تر ټاکل شوې اندازې د زیاتې کرایې اخیستلو او د نوبت په اړه د شته ټولو ستونزو د ارزونې په موخه د هیواد لویو ګمرکونو ته سفر وکړي او خپل راپور د اقتصادي معاونیت له مقام سره شریک کړي. همدارنګه پریکړه وشوه څو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په مشرۍ د بار وړونکو ترانسپورتي شرکتونو لپاره د کرایې ټاکلو کمیټې ته د سوداګرۍ او پانګونې خونې استازي هم د دایمي غړي په توګه ورزیات کړل شي. په غونډه کې تر مفصل بحث وروسته پریکړه وشوه چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مکلف دی څو د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه د هدایت پر اساس په ټولو ګمرکونو کې د بار وړونکو موټرونو لپاره د نوبت په مخه جوړ شوی طرز العمل په جدیت سره په دوامدار ډول تطبیق کړي. د غونډې په پای کې پریکړه وشوه چې د مالیې وزارت له لوري د ملي سوداګرو او صنعتکارانو د مالیاتي اسنادو د بررسۍ کمیټه کې د اقتصادي معاونیت استازی هم د غړي په توګه ګډون وکړي او کمیټه د خپل راپور د اقتصادي معاونیت له مقام سره شریک کړي. ګران وطنا ګران وطنا.